قدرمنو په یو جامعه کې خدمت کول، په یو ټولنه کې خدمت کول، په یو نظام کې خدمت کول دوه شان غواړي. یو دا غواړي چې دا صفت په دې انسان کې وي چې کم کار ته وړاندې کېږي د دې کار وړتیا به لري، او دوهم دا دی چې د وړتیا سره سره به تعهد و ژمنتیا او امانتداري لري. د ټولې دنیا ډالر افغانستان ته راغله، خو د دغه ډالرو څخه د دغه پیسو څخه هېڅ څه استفاده نه وسوه. په ټول ملک کې نه یو ښه ژبپخانه لرو، او په ټول ملک کې نه یو ښه معیاري علمي مرکز لرو، په ټول ملک کې نه داسې یو ښه سړک راته جوړ شوی دی. دا دومره پیسې افغانستان داسې په جوړېدی چې د دنیا د ملکونو سره به سیال وای، خو دا هېڅ نه دي سوي. ولې؟ وجه یې دا ده چې که خلکو کې مهارت و، دنیوي مهارت، خو په خلکو کې ژمنتیا او تعهد او امانتداري نه وه. نو قدرمنو ځوانانو، غوښتنه دا ده د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي شفقت تاسې ګورئ د اسلامي نظام د مشرتابه د رحم و شفقت ته وګورئ. دوه هدایت یې راولېږل، وایي ستاسې د جامعاتو د دیني جامعاتو څخه چې کوم فضلا فارغه سوي دي د هغو فضلاو لیست راولېږئ، او ستاسې د پوهنتونونو نه چې کوم ځوانان فارغه دي د هغو ممتازو محصلینو لیست راولېږئ. از یک طرف فارغ علوم دینی، از طرف دیگر فارغ علوم عصری. هر دو در یک حکم آمده که هر دو به طرف ما روان بکنی که فارغ علوم دینی است، ای جوان فارغ علوم عصری است. هر دو روان کردیم. از طرف امیرالمؤمنین حفظه الله هدایت آمد که همین فارغان علوم دینی همین فضلا را به ستر محکمه معرفی بکنی، به حج اوقاف معرفی بکنی و در وزارت خود اگر جای داشته باشه همینجا مقرر بکنی. درباره شما جوانان هدایت داده شده بوده که با اداره محترم اداره امور که همه جوانان را شما سعی بکنی برای اونا یک جای خدمت برابر کنی. امروز نتیجه همین حکم است که شما در اینجا جمع هستی و حاضر هستی که امتحان بدهی. بعد از ارزیابی شما در همین نظام مبارک امارت اسلامی افغانستان تکرر شما جوانان حاصل میشه. بخیر.